په لوګر کې د ټیکاپ مالی ملاتړ او د کرنې او مالدارۍ وزارت په همکارۍ د اسلامي همکاریو سازمان له لوري د 2.5 میلیونه افغانیو پر ارزښت پر 300 بزګرانو د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش لړۍ پیل دی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال سربیره کې د قزاقستان سفیر، ترکیې مرستیال سفیر، ځایي مسؤلینو او افغانستان کې د اسلامي همکاریو سازمان رئیس ګډون کړی و. ورته مهال د لوګر ځایي مسؤلینو د قزاقستان، ترکیې ټیکا دفتر او اسلامي همکاریو سازمان له دغو مرستو مننه وکړه او هیله یې ښوده چې یاد هیوادونه او بنسټونه د هیواد د کرنې په معیاري کولو کې خپلې مرستې او همکارۍ لا ډېرې کړي. چې دوی موږ سره داسې کومک وکړي چې د غرو په لمنو کې د غرو په ډډو کې چکبندونه راته جوړ کړي واړه واړه، تر څو اوبه هلته جمع سي او د اوبو ذخیره سي، د اوبو سطحه برابره شي او په سیندونو باندې بندونه او ډیمونه راته جوړ کړي. د منګه باید چې دغه نه وي، د دې نه باید چې موږ سره ضیافه خدمتونه وکړي، ضیافه کومکونه وکړي، موږ ته وسایل برابر کړي، ځکه زراعت چې دی یوازې تخم او سره نه ده. بلخوا د ترکیې مرستیال سفیر، د ټیکا دفتر او اسلامي همکاریو سازمان رئیسانو د 15 سلنه افغانانو بوختیا کرنه یاد کړه او ټینګار یې وکړ چې هڅه کوي د هیواد کې کرنه میکانیزه او بزګران په ځان بسیا شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسلکي مرستیال د کرنې برخه کې د دغو هیوادونو بنسټونو د ښې همکارۍ او همغږۍ خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د هیواد کرنیز وضعیت د وروستیو څو لسیزو جګړو له امله ټکنی شوی او د کرنې وزارت هڅه کوي څو له ملي بودیجې دې برخه کې ګڼې پروژې پلي کړي. لرم چې دغه هم دا اولنۍ هم مرسته هم نشي او آخرنۍ مرسته هم نشي. موږ به کوشش کوو چې د لوګر خلک او د دې خلکو چې په موږ باندې کوم حق دی هغه موږ نه دی یاده کړی، خو موږ به کوشش کوو چې په خپله د انکشافي بودیجې نه هم د مستند د هغه خلکو یا هېوادونه چې افغانستان سره مرستې کوي موږ یې مستند لوګر ته راوړو. هیره دې نه وي چې دغو مرستو کې هر بزګر ته 2 بورۍ سپینه سره، 1 بورۍ توره سره او 1 بورۍ د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شو.